ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. څوارلسم څپرکی. ځانګړې وړتیاوې مو زیاتې کړئ. ټوله شتمني، استعدادونه او وړتیاوې مو یو ځای کړئ. خپلې وړتیا او طاقت ته مو ښکلا ورکړئ او خپله ټوله پیاوړتیا مو په یوه لوري متمرکزه کړئ. جان هاګای. ستاسې اومه او ګټه اخیستونکي مواد ستاسو په جسم، ذهن او عاطفې کې نغښتي دي. ستاسې یوه مهمه خوشبختي دا ده چې د خپل ذهني ذکاوت او استعداد د لوړولو لپاره خپل ځان ځلولی شئ. بدن د ماشین په څیر دی چې غذا او اوبو او استراحت ته اړتیا لري تر څو د کار او ژوند کولو لپاره تولید وکړي. کله مو چې پوره استراحت وکړ نو بیا زیات کار وکړئ او کله مو چې د ستړیا احساس وکړ بیا مو د ژوند مهم کارونه بس کړئ. اصولا له 8 څخه تر 9 ساعتونو پورې له کار کولو وروسته کار کول ستاسې په زیان تمامیږي او ستونزې درته پیدا کولی شي چې په همدې دلیل زیات کار کول ناممکن هم دي. په دې معنی چې هر څومره تاسې د کار په ساحه کې وخت تېروئ د کار کولو قوه کمیږي او څومره چې ستړي شئ نو په هماغه اندازه مو د کار کیفیت هم کمیږي او له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو سره مخ کیږئ. په مسلسله توګه د کار کول داسې معنا لري لکه د یوې بطرۍ چې ټوله انرژي ختمه شي او نور نشي کولی چې خپل کار ته دوام ورکړي. حقیقت دا دی چې تاسې د کاري ساعت لپاره له شپې څخه ورځ غوره ده او تاسې باید د کار کولو لپاره راتلونکي وختونه مشخص او په نښه کړئ او په دغه وختونو کې تاسې بعضې مهم او سخت کارونه سرته ورسوئ. اکثره خلک د شپې د نارمل خوب کولو څخه وروسته ډیر پیاوړي او آرام وي، خو یو شمېر خلک وروسته له غرمې او ځینې نور د شپې په آخره برخه کې ډیر مؤثر او ګټور کارونه سرته رسوي. د ټنبلۍ او سستۍ یو اصلي عامل دا هم دی چې ستړیا په وخت کې کار کوئ. د ستړیا په وخت کې کار کول داسې مثال لري لکه سهار وختي چې په یخ کې موټر چلانو او هغه نه چلانیږي. نو کله چې تاسې د شدیدې ستړیا احساس کوئ ښه ده چې په دې وخت کې که څه هم ډیر ضروري کارونه درته پراته وي او وخت مو هم کم وي خپل کارونه ودروئ او ځان ته ووایئ زه نشم کولی چې له خپل توان څخه زیات کارونه ترسره کړم. په دې ځای کې له وخت څخه غوره کټنه دا ده چې زر کور ته د تګ اراده وکړئ او یا خپل آرام ځای ته ځان ورسوئ او 10 ساعته پرلپسې خوب وکړئ چې دغه کار تاسو ته کاملا طاقت او توانایي درکوي. بله ورځ تاسو کولی شئ چې د پرون په نسبت 2 یا 3 برابره کار وکړئ. نو که چیرې تاسو دا کار په خپل ژوند او کارونو کې عملي کړئ د کار کیفیت به مو د پرون په نسبت ډیر ښه وي او که ویده نه شوئ نو تر ډیره مو کار ته ادامه ورکړئ. څېړنو ښودلې ده هغه امریکایان چې په متوسط ډول کار سرته رسوي او په کافي اندازه استراحت نه کوي ډېرې د ذهني کشمکش او ستونزو سره مخامخ دي. ستاسې لپاره یوه ښه او غوره کار چې باید د اونۍ په جریان کې ترسره کړئ دا دی چې د شپې له 10 بجو وروسته مو ټلویزیون بند کړئ او د آرام ځای ته مو لاړ شئ. ځینې وختونه شاید د 1 ساعت زیات خوب په کولو سره په هغو ستونزو برلاسي شئ چې تاسې ورسره مخامخ یاست. له دې وروسته دغه پروسه په مخ یوسئ او هغه دا چې تاسو ټوله اونۍ په خپل کار کې مه تېروئ. ضرور د هغو ورځو څخه یوه ورځ که هغه پنجشنبه وي او یا هم جمعه یو فلم وګورئ، ورزش وکړئ، د خپلې کورنۍ سره پاتې شئ یا هم هغه فعالیتونه ترسره کړئ چې ستاسې ذهن نورمالوي. دغه جمله په حقیقت کې سمه ده چې فلم کتل، ورزش او نور سالم فعالیتونه ستاسې بېلابېلې ستړیاوې لرې کوي او خوښ مو ساتي. سربیره پر دې باید د ټول کال په جریان کې د استراحت او آرام کولو لپاره په منظم ډول رخصتي وکړئ او په رخصتیو لاړ شئ. فرق نه کوي که دغه رخصتي د 1 اونۍ په آخر کې وي او یا هم د 2 اونیو په آخر کې، خو همیشه د آخري اونۍ له رخصتۍ نه وروسته کولی شئ چې د یوه ښه او مؤثر کار په ترسره کولو کې درسره مرسته وکړي. همدارنګه د اونۍ په اوږدو کې هره شپه په منظم ډول د خوب ځای ته تلل زموږ د ښه صحت تضمین کوي او کولی شو چې زیاته پیاوړتیا ترلاسه کړو. د دغه پیاوړتیا په وسیله بیا موږ کولی شو چې په خپلې ټنبلۍ او سستۍ باندې برلاسي واوسو او هغه اصلي او مهم کارونه په تیزۍ سره ترسره کړو کوم چې مو له استراحت مخکې غوښتل. د ذهني آرامۍ او سالم ذهن لپاره مو باید په غذایي موادو کې هم تغیرات راولئ او هغه تازه سبزیجات، وچې او لمدې میوې د خوراک سیستم ته ور زیاتې کړئ کومو ته چې زموږ بدن ضرورت لري او د کاري پیاوړتیا په زیاتولو کې مهم رول لوبوي. سهارنۍ باید په داسې خوراک پیل کړو چې په کافي اندازه پروټین ولري ځکه چې له پروټینو څخه زیاته انرژي لاسته راځي او موږ کولی شو چې بیا د کار پر مهال له هغې انرژۍ څخه ګټه واخلو.
همدارنګه باید د ماهي یا چرګ غوښې وخورو او د هغه خوراکونو څخه ډډه وکړو چې شکر یا خوږه لري. په دې ترتیب به ستاسو خواړه داسې منظم وي لکه څنګه چې د نړۍ یو اتل یا پهلوان مخکې له مسابقې خپل ځان تیاروي او د مسابقې لپاره له منظمو غذایي موادو څخه ګټه اخلي. د لږ او ښه خوراک، ورزش او استراحت په کولو سره به له خپل کار څخه پوره ډاډمن او خوښ وئ. هر څومره چې د کار له پیل مخکې ښه احساس ولرئ نو همومره به له سستۍ او ټنبلۍ سره کم مخ کیږئ. په داسې حالت کې به مو زیاته هیله او آرزو دا وي چې ټول کار باید بشپړ او بل باید پیل کړو. له ډېرې پیاوړتیا او کار کولو سره ډېره خوښي او رضایت هم ممکن دی، نو باید د خپلې وړتیا د زیاتولو لپاره مو د خوب او خوراک وختونو ته په منظم ډول لاسرسی پیدا کړئ. عملي تمرین: د خپلې پیاوړتیا د لوړولو لپاره مو له خپل ځان سره هوډ وکړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی، له خپلو جسمي فعالیتونو او وړتیاو څخه باید کوم یو زیات او کوم یو راکم کړم. دویم، د دې لپاره چې د خپلو کړنو او کارونو سطحه لوړه کړو کوم فعالیتونه باید ترسره کړو. دریم، هغه کوم کارونه دي چې زه یې غواړم ښه ترسره کړم خو ښه یې نشم ترسره کولی. څلورم، اوس مهال کوم کارونه ترسره کړو چې هغه په حقیقت کې زموږ روغتیا او صحت ته ضرر رسوي. څو له نوموړو کارونو څخه ډډه وکړو. ځواب مو که هر څه و، پس له ننه یې پیل کړئ. مننه، ښې چارې.